طالبانو ورونو علما کتابونو کې علامه حافظ ابن ابي دنیا یو محدث فرسوي یو کتاب جوړ کړی کتاب التفکیر ته وی فکر. انسان طالبانو په فکر هم ډېر هغه د باید انسانان فکرونه ډېر ځان سره یو خبر واوري ته باندې فکر وکړي ډېر طالبانو بیا ځان ته معلومات وکړي چې زه اوس کومې خواصې روان یم. ولې غربي نړۍ مخ په اقتصاد د دوی ښه ده، موږ غریبانان یو. ورځ تر بلې نه موږ نن په بخاري کې بحث وو، عمر رضی الله عنه طالبانو ورونو قافله راغلې وه مدینه منوره کې نږدې اړولي وو. په دې ورځ عمر او عبدالرحمن ابن عوف رضی الله عنهما حراستو پیراداري کوو. د شپې یو معصوم زاړي پیراداري عمر صاحب کوله د دې قافلې. ښځې ته ورې بچی دې غلی کړه یې ورته ویلې کا بیا ورغی. اخر عمر صاحب غوسه ورته کړه بېزني نه چې دا عمر صاحب. ښځې ورته ویلې وي دا ځکه وایي ولې زاړي عمر صاحب ورته ویلې عمر صاحب ته دې ښځې ویلې وي ځکه زاړي چې دا د ما بچی له شودو نه ما بیل کړی وي. چېشته دې بیل کړی وي امیرالمؤمنین؟ هلته طالبانو د اسلام دا خزانه دومره غني وله چې ماشوم به پیدا سو مور به چې له تینه بیل کړ د بیت المال نه به ده ته تنخوا مقرره سوه. نو دوی ورته ویلي ما مې بچی بیل کړی ده چې غریبانان ډېر وي چې امیرالمؤمنین څوک ورته مقرر. نو عمر صاحب څه ورته ونه ویلې مسجد نبوي ته راغی نو سهار مانځه باندې ودرېد په زړه باندې د قرات چې وي ځاړي چې جمع خلاص وله مخکې مسلمانانو ته راواړو وي هلاک دي چې دا عمر څومره ماشومان به هلاک کړي وي. ما چې کوم قانون وضع کړي چې مور شودو نه بچی بیم کړي د دې نه بعض وایي حکم دا ده چې بچی پیدا سو زه به څوک ورکوم. الحاضر نن یې تاسو فکر وکړئ طالبانو وایي اسلام دغه حالت ته راغی چې په ټوله اسلامي خلافت کې به چې د مسلمان بچی پیدا سو به ته تنخوا مقرره وه. اوس په سعودي کې هم همداسې طالبانو په سعودي کې همداسې طالبانو په قطر کې همداسې دا مونږ څه بلا وهلي مونږ باندې څه تندر راوغورځېده ولې څه راباندې سوي دي. هلته طالبانو ورونو چې دا خبر به خلکو واورېدل ټول به چا ته راټولېدل اسلام ته لکه اسلام غني و ډېر باعث به د اسلام دا پیسې لیکلې انسانانو پیسې انسانان پیسو پکې څنګه نیولي. نن طالبانو ورونو انسانان ورځ تر بلې له وطن نه وځي که نه وځي د چا د وجې نه وځي چې غربت د وجې نه وځي. لاره را جوړه کړه که نه لاره دلته را جوړه کړه چې اسلامي امت څه غني شي او نور خلک دلته راتي. دی وي دا مونږ وایو دا مونږ مسؤلیت مولا چا ویلي مولا به چې مخکې تجارت شروع کړه داسې به ویلی وي دا علم مونږ وایو قسم ده همداسې مو شو مولا تجارت چېرته کولی شي. طالبانو فکر وکړئ په ژوند کې دی په فکر یو بحث هم درته کوم امام غزالي چې دا بیضاوي خدای خلاصه کړي طالبانو دی زه تاسو ته د فکر جوړولو دپاره احیا العلوم د امام غزالي شروع کوم چې الله پاک مو لکه دا یې ما مسؤلیت که طالبانو که ما څوک زنداني کوي که بندي کوي وي طالبان تر هغه وخته پورې بیا ترک کوو. زه مجبور یم طالبانو ورونو چې په هغه څه پوهېږم زه تاسو راپورته کړم چې دا ټولنه چېرته لاړه سي. ومهد لهم قواعد الاحکام تیار یې کړل د دوی دپاره قواعد د احکامو واوضاعها تیار یې کړل د دوی دپاره څوک یې ورته تیار کړل قواعد الاحکام قواعد د حکمونو واوضاعها او علتونه یې له څه شي نه من نصوص الآیات له نصوصو د آیتونو نه و الماعها او له رڼا د لفظونو نه چې کومه معنا اشاره وله له هغې نه یې مونږ ته قواعد یې جوړې کړي او علتونه یې راته جوړ کړه ترېنه. خبر خو پوهېږئ طالبان لیذهب عنهم الرجس چې بوزي له دوی نه رجس هغه پلیتي ویطهرهم تطهیرا او چې پاک کي دوی په پاکوالي باندې. فمن كان له قلب او القى السمع وهو شهید فهو في الدارين حمید وسعید. طالبانو ابن القیم یو کتاب جوړ کړی دا الفواید دومي یو البدائع الفواید دا یو الفواید د دواړه ماته رشته الپې لیکلي طالبانو څه وخت خبره په چا تاثیر کوي یوه خبر چې په چا تاثیر کوي څه وخت کوي. اول دا د طالبانو من کان له قلب مدرک څوک د طالبانو د انفعال متاثر والی څوک کوي. طالبانو ورنو که ته د یو مظلوم زړه واوروې په تا ته تاثیر راولي زړه ده کله چې ته د غزي مظلومیت ووینې طالبانو څوک در باندې راځي زړه برکوي. نو خو انسان کې یوه ماده ده چې هغې ته د انفعال ماده وي. څه ورته وایي د انفعال ماده ورته وي. ما یو کتاب کته طالبانو په دې کې لیکلي ول چې انسانان اوس په دې لګیا دي چې انسان چې غوسه کېږي هغه ماده په انسان کې شی دغه له انسانه لرې کړي چې غوسه نه سي آینده کې. په دې کار روان ده چې دا کوم وړکی شی د طالبانو انسان کې کوم تار مار ده دا لرې کړي
انسان به غوسه کېږي نه، نو دنیا به ټوله امن پسې امن. امام شافعي صاحب وایي ومن استغضب ولن یغضب فهو حمار. که چا غوسه کړلې او ته په غوسه نه سولې خر یې وایي. دا سوال د طالبانو. علما وایي دې ته علم د حاجي او د غلوطات وایي. دا څه معنا لري؟ هلته قرآن وایي والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس. امام شافعي صاحب وایي که چا غوسه کړلې ته په غوسه نه سولې وایي ته څوک یې؟ ته خر یې. دی اصل کې مطلب دا دی یوه ګناه دې ولیدله، حرام او ناروا ګناه دې ولیدله، هېڅ غوسه در کې رانغلله. مسلمان طالبانو چې ګناه ویني من رأى منکم منکرا فلیغیره، که ته یې په غوسه نه کړې نو خر یې. اوس خر هم چې ګناه ویني نه غوسه کېږي تم ته ودي مسلمان په موبایل کې څه فرق نو تا نه یې چاګه ماده لرې کړه صلیبان ورینو ته به غوسې موسې دي جنګ من بلي کوی چې به کراره کرا دي په دې باندې نننۍ دنیا کار کوي. والله اعلم ته په ډېرو نورو کارونو کې کار وکړي. نو اول چې خبره تاثیر کوي ته وخت کوي زړه به لري او دا زړه به مدرک ان من الحجارة څنګه نه د زړه باره کې دې نه مخکې چې راځي زړونه چې دي ککت قلوبو زړونه یې کلک نه یې قبلوي د دې نه تیږې بعضې یې رارغړي خبر پوهې نو زړه به طالبانو اول څوک مدرک زړه به طالبان من له قلب دویم دا ده والقت سمع غوږ به کېږدي خبرې ته به غوږ دی بیا په خبر پوهېږي که دلته ما ته ناست یې او راغلی چې سند به بیا واخلم بیا ویلې چې وړه دوره ده کاو دي په دې وړه دوره واورو ته چې دلته پلان راغلی مور رالیږلی اسلامي امت حالت وینه د دې نیت لپاره راغلی چې زه اسلامي امت چېرته ورسوم ساحل ته راوباسم او ته خپل چورتونه وایي چې هغه جلۍ به راکړي که به رایم درکوي ته چې ځان نه د کمال سړی جوړ کړي طالبانو څوک کړي شپلې ده والقى السمع خبر هلته تاثیر کوي چې زړه به لرې او د زړه ته نه کار نه ورکوي غوږ به ږدې غوږ دې چې کېښود زړه ته خبرې وڅېرې که وهو شهید ته نه غوږ کېښودل هم کار نه کوي طالبانو وهو شهید حاضر به م یې درې واړه چې یو جای سول طالبانو ورونو بیا سړي باندې خبرې تاثیر کوي فهو فی الدارین حمید وسعید دی بیا په دواړو دارینو کې څوک حمید وسعید محمود به م وي دا سړی او څوک به م وي ومن لم يرفع الیه رأسه که چا څوک ورته راپورته نه کړي یعنې دغه دلایلو د قرآن ته یې بیخي څوک راپورته نه کړي واطفأ نبراسه د ګل که خپل چراغ یعیش ذمیما وسیصلی سعیرا دنیا کې به مضموم وي ژوند به مضموم رټل سوی وي وسیصلی سعیرا جهنم ته به هم څوک نه نوځي دی زر دننه به وځي چاته نن طالبانو موږ په دنیا کې ذلیل یو که دنیا کې موږ نن ذلیل دي تر ټولو نه موږ ډېر ذلیل دي مسلمانان په ټوله دنیا کې مسلمانان ذلیلان ذلیل ولې دي طالبان موږ قرآن ته سر نه ده راپورته کړی ته ولې ما څنګه زنجیري ترکیب ده نه قرآن د دې لپاره لېږل شوی قرآن په معنا لپاره لېږل موږ کله په قرآن عمل کوو مسلمانان دومره ذلیل دي طالبانو ورونه زه چې سفر ته تللیم د عمان یو زه ومه دا بل ملګری راسره موږ دخلې باد کې تللي چې د عمان میدان باندې کته سولو د شپې یوه بجه نو کفر اسلام ټول ولاړو دا بته پاسپورت ته دخولي موږ ته نږدې ولو چې دخولي مو کې استخبارات والا راته موږ یې داسې راځي بوی ایما ملګری چې بوتله ورته ویلي چې دی مه شه اذان ته راخلاص ته ځئ ما نه یې واټساپ واخلي چې واټساپ یې راسره واخیست پوښتنې یې اول یې راته ویلي چېرته راغلی مې چکر وي څه کاری مې درد مې کار ته رسېږي هلته یو میسیج و طالبانو زه سوریه کې چا سره لګېدلی وم نه وایم دغلته لګېدلی وم اما نه و هدف کړی چې واورېد په عربي پوه شو وي دا څوک څلور ساعته یې طالبانو میدان کې وځنډول ستنه یې کوټه کېنولې زوی دې مړ څه اوبه خوراک کوي نشته دې داسې اراده وه چې بېرته جواب کړي ټلیفون کې نورې خبرې ته خو وایي زه ملا یم افغانستان کې ملایان دواړه کارونه کوي هغه هم کوي دغه هم ویلې دومره ډېرې دنیا خلکو لبرونه در سره کوي نن خو افغانان دې هر چېرته تللي دي نو خو دا هر چا نه بله چې بې نوم رانه ولي نو مې چې ولي که بیا باندې ووت دلته کوټه کې کېنولې ما لکه د کار خراب شو نو هلته چې ما دا لوب د کلمې تر نېښ خو درسونه ټول راوښتلي بېرته راغی بښنې رانه ما ځان سره ویلي چې مسلمانان دومره څوک دي مونږ په دې لباس کې دا لیوني لکړې راته
ده طالبانو ده وایي چې مسلمان ولې یا فتلونه یې وکړی وایي چې کلوچې ښځې چا څه نه دی کړي بیا دی وایي چې نه موږ داسې هغه یو هېڅ هم نه ته لاړ شه دنیا ته وګرځېږه که د نر بچی بیا تا ته پته ولګي من لم یرفع الیه رأسه که چا سر بیخي ورته راپورته نه کړ لکه موږ کله سر ورته راپورته کړی تر اوسه افغانستان کې قرآن تفسیر ناروا و کافر کېږي وأدفأ نبراسه يعيش ذميما ويصلى سعيرا ويا واجب الوجود خدایا ويا فائز الجود اے د راو بیونکې د سخا وغایة كل مقصود اے ربا چې د ټولو شیانو مقصود ته صلی علیه صلات نازل که په نبی علیه السلام داسې صلات توازی غناهو چې هغه برابر وي د ده د نفع سره وتجازي عناهو چې بدلوي د ده له سختۍ سره څومره تکلیف چې دی تېروي هغه د تکلیف سره الله پاک هغه د جزا موافقه تو بدله باید یو شی کوي څومره چې زه ستړی تېروم باید هغومره ماته څوک راکوي هغومره بدله او جزا راکوي وقررت بیانه او ثابتي که هغه وضاحت یې تقریرا وافض علینا من برکاتهم الله پاک راتوی که په موږ باندې لږ برکتونو نه واسلک بنا مسالک کرامتهم موږ روان کې د دوی د کرامت په لاره وسلم علیهم وعلینا تسلیما کثیرا وسلم علیهم و دویم سلام ووایي سلامتیا راولي او په موږ ټولو باندې تسلیما کثیرا ډېر تسلیم و سلامتیا الله په موږ باندې